څو څیزونه دي چې په هغې باندې اجر زیاتېږي. یو تېنه رمضان شریف دی. دا مونځ چې موږ او تاسې کوو دا په 80 چنده قبلیږي. دا فرضي مونځ دا روژه په 80 چنده داسې نور زکات ورکې پکې زیاتېږي اجر لري. کوشش دا وشي دې میاشت ته د زکات میاشت راغونډه شي او سړی دې ته جوړه کړي نو ښه خبره اجر پکې زیات. بل آسانه سیس چې ستا یو مونځ په 80 چنده ته رسېږي مسواک دی. او داسې کې مسواک ووهه یا مانځه ته مسواک ووهه نو دغه مونځ به ستا په 80 چندو باندې زیات قبلیږي. صحیح حدیث په دې کې وارد دی. او بل چې دی پټکی دی د جمعې مونځ چې د پټکي سره ادا شي نو په 80 چنده باندې دا مونځ قبلیږي. دا سپین ږیري کوشش د پټکو کوي نو کشران به ټوپۍ په سر کړي. او چې تاسو سپین ږیرو ټوپۍ په سر کړئ کشران به سرلوڅ سر ودري هغوی تاسو نه تعلیم زده کړي. نو تاسو کوشش د پټکو کوئ ښه ښکارئ ورباندې. کوم سپین ږیري چې پټکی په سر کړی ډېره مزه ورسره کوي او اجر زیات دی. هو شهر الصبر دا د صبر میاشت او صبر داسې څیز دی ثوابه الجنه د دې ثواب جنت. صابر ته الله جنت ورکوي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرینو ته الله اجر بې حساب او بې اندازه ورکوي. صبر څنګه دی؟ اوبه نس کې خو صبر دی که نفس خو غواړي خوراک غواړي مجامعات غواړي د روژې خلاف کارونه غواړي. دا ټولو نه د ځان صبر کړی دی. نه دا انتهایی د صبر میاشت ده. سرکشه نفس هم چې کم دی دې کې سر ټیټ کړي څه نه شوی دی. بس کمزوری سړی مونځ به نه کوي نور عبادات به نه کوي. رمضان به روژه به نیسي الله به یې په دې میاشت کې نیک کړي. وشهر المواسات دا یو بل سره د امداد میاشت ده. شهر یزاد فی رزق المؤمن داسې میاشت ده دې کې د مؤمن روزي زیاته شي. فمن افطر فی صائما چا چې روژهدار ته روژه ماتی ورکړه کان مغفرة لذنوبه ټول ګناهونه یې معاف شي واړه. وعتق رقبته من النار گردن د جهنم نه خلاص شي. وکان له مثل اجر او دا هغه روژهدار اجر دته ملو شي من غیر ان ينقص من اجره شیء د اجر کمیږي پینا. نو دغه د یو بل گاونډي ته د یو څه د لیږلو چینی لیږل روح افزه شربت لیږل چې کوشش دا وي چې هغوی پې روژه ماته کړي. دا کوشش کوئ په خپلو کې یو بل ته که زکات څوک ورکوي خو مالدارو ته مه لیږئ او که صدقات ورکوئ نو مالدارو ته یې لیږئ ګاونډ کې طالبانو ته یې لیږئ د دې نیت باندې چې یاره دغه روح افزه څه دي خو 150 روپۍ 150 روپۍ ریټ لري. هغه تقریبا یو کور 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې هغه استعمالوي. نو دا د هغه روژه ماتی ستا د خوا نه شي که نه. تیار شربت دې کړی وي ګاونډي کره ولېږه رشته دار کره ولېږه خپل خپلوانو کره ولېږه پردو کره ولېږه راوړه جومات ته چاته یې ورکه. په لاره کې د کور نه روزه څوک به تېرېږي روره ودرېږه د یو ګیلاس اوبه وڅښه روژه ماتې ټیم دی. هغه ټوله ورځ تکلیف تېر کړی د هغه د روژې اجر ستا په عملنامه کې تا ته ولیکل شو د هغه اجر نه کمیږي او تا ته چې کوم دی د هغه اجر میلاویږي. دغه د یو بل سره د مواسات د کومکونو که صحیح زکاتونه دې مالدارانو ورکړل په علاقو کې به غریب پیدا نه شي. په یو ځای بل ځای وړي د محلې د خلکو خیال نه ساتي د ګاونډ خیال نه ساتي پردي ځایونو ته فلاني ځای ته فلاني ځای ته هلته یې لیږي. دا د دې فکر کمزوری وي. باید خپل ګاونډ دا مقدم شي خپلوان مقدم شي ګاونډیان مقدم شي هغوی سره لاس واړولی شي. نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت باندې د دې میاشتې دا فضایل بیان کړي وو. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی صحابه غریبو چې یاره ټول روژه ماتې به موږ چاته څنګه ورکو. یعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمره او شربة ماء او مسقة لبن. دغه ثواب الله تعالی ورکوي هغه چاته چې یو ګوټ اوبه روژهدار ته ورکړي تشې اوبه یې ورکړي یا یوه کجوره ورته ورکړه او یا یې د شودو یو ګوټ ورته ورکړه. څومره یې اسانه کړه. دغه د مواسات او د یو بل سره د ښېګړو میاشت ده او د الله د رضا دپاره
د یو بل سره د ښېګڼو ارادې وکړئ او د روژه ماتې کوششونه یو بل ته کوئ. خپلو بچو باندې هم چې کوئ نیت د اجر کوئ. بچو ته یې راوړئ دا زما بیبي زما اولاد د دې په ما باندې فریضه ده نفقه، خو دا نیت پکې کوئ چې دا روژه ماتې دوی پې کوي ما ته به الله اجر راکوي، په هغې هم درته اجر میلاوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته فرمایي هغه داسې مریض و ډېر خفه و، وایي مه خفه کېږه الله به ډېر عمر درکړي، تا ته به خدای تعالی به باچایي ولایتونه درکړي، مسلمانانو ته به ستا نه ډېرې نفع ورسېږي، کافران به ستا په وجه ذلیل شي. ډېره تسلي ورته ورکړه او ښېګڼې کوه دا کوه. نو هغه ورته وایي یا رسول الله دې خپلې بیبي سره چې زه کومک کوم او روټۍ ورته راوړم دې کې ما ته اجر میلاویږي؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي چې اسې په ګپ کې راشي د خپلې بیبي سره د محبت د وجې نه نوڼۍ دې راواخېسته او بیبي ته دې د مینې نه په خوله کې ورکړه، دې کې هم تا دپاره اجر میلاوي. دا اجر دی خو نیت د اجر په کار دی چې هر کار په ارادې او په نیت د اجر باندې وشي. دا حدیث مبارک متول دی، اوږد دی انشاءالله بل بیان کې به بیان کړی شي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد.